زمنګ د کور په لاره کې یو تور سړی ولاړ دی. زمنګ د کور په لاره کې یو تور سړی ولاړ دی او د ما نه کړي پوښتنه چې ته څوک یې او دلته څه کوې. د ګیلمن ننګیالي حقیقت چې یو ستر حقیقت دی، یو ذره پکې درواغ نشته دی، خو د شعر په ژبه یې ویلی. ډېر پښتانه دا فکر کوي چې دا شعرونه دي، لکه څنګه چې ګیلمن بله ورځ را خلاص شو او څه یې په شعر کې وویله. ما ته 2-3 ملګرو چې دا خو شعر دی. د هغه هره خبره د شعر په ژبه کې وي، حقیقت وي، درته وایي. زه هغه پښتنو نه پوښتنه کوم چې هغوی په باجوړ، په وزیرستان، خیبر، کورم ایجنسۍ او بانګخو تر چمنه، کوټې چمنه پورې دي. آیا دا په تاسو تیریږي که نه؟ په ما خو څو ځلې په خیبر کې ودرولی. پنجابي تور سړی ولاړ دی که نه، د ما نه پوښتنه کوي څوک یې، چې پیژندپاڼه مې ورته ښودلې، وایي نو دلته څه کوې. بس دا موږ دپاره یو ستر سبق دی. زما یو ډېر نږدې خپل الله رب العزت ته لوړې درجې ورکړي، هغه به ما ته ویل چې یو څوک چې ستا په خبرې باندې ګزار وکړه او مخه دی ونه نیوله، سبا ستا په پالیز باندې، په منډاو باندې ګزار کا چې څه د ورته ونه ویل بل سبا د چرګه نیسي، چې څه د ورته ونه ویل بل سبا د په ښځې لاسه شي. نور مخکې نه ځم. څوک چې عقل لري، پوهه لري، هغه پوهېږي، او چې عقل او پوهه نه لري، هغه نو لکه د ژوو په نورو پسې روان وي. السلام علیکم ورحمت الله.